پر ننګرهار او پکتیکا د پاکستان وروستیو هوایي عملیاتو ته د افغانستان د اوسنۍ واکمنۍ تازه توند غبرګون ډیروي د شوو هوایي اقداماتو ځواب به پوځي بڼه ولري. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د افغانستان د اوسنۍ واکمنۍ ویاند د پاکستان د وروستیو هوایي ګوزارونو په تړاو غبرګون ښودلی او ویلي دي چې دغه سرغړونه به بې ځوابه پاتې نه شي. نوموړي ټینګار کړی چې هر ډول ځواب به پوځي بڼه ولري، خو د وخت او څرنګوالي په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. د کابل واکمنۍ ویاند له یوې نړیوالې رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې د پاکستان له لوري ترسره شوي وروستي هوایي عملیات د منلو وړ نه دي او ښکاره ده چې ورته اقدام به ترسره کړو. نوموړی وایي چې د ځواب څرنګوالی به پوځي وي، خو د اپریشن د ډول او نیټې په اړه یې څه نه دي ویلي. هغه یادونه کړې چې په دغو هوایي پیښو کې ولسي وګړي زیانمن شوي دي. د ده په وینا د دوی احتمالي اقدام به ولسي وګړي نه بلکې پوځي موخې په نښه کړي. تر اوسه د اسلام آباد له لوري د دغو څرګندونو په اړه رسمي غبرګون نه دی خپور شوی. په وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ډیورنډ کرښه تاوتریخوالی ډیر شوی او څو ځله د هوایي عملیاتو او نښتو راپورونه ورکړل شوي چې د سیمې امنیتي وضعیت یې اغیزمن کړی دی. شنونکي باور لري که د دواړو لورو ترمنځ تاوتریخوالی دوام ومومي نو دا به د سیاسي اړیکو او سیمه ایز ټیکاو لپاره جدي ننګونې رامنځته کړي. هغوی سپارښتنه کوي چې د پوځي خوځښتونو پر ځای د ډیپلوماټیکو لارو چارو په وسیله د کړکېچ د لګولو هڅه وشي څو وضعیت نور هم پیچلی نشي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.